قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ بوجوهال چې د چین په انخوی ولایت کې دی د هیواد په کچه له مشهورو تاریخي او کلتوري ښارونو څخه یو دی د چیني طب او درملو یوه مهمه کلتوري سرچینه بلل کیږي او هم په نړۍ کې د چیني درملو او توکو د سوداګرۍ ډېر لوی بازار دی دغه حال له تیرو څو کلونو کې د چیني طب او درملو د چارو د چوکاټ د بشپړتیا د نوښت او پرمختګ د پیاوړتیا او د نړیوال کېدو بهیر د چټکتیا لپاره پرلپسې هلې ځلې کوي نو زه به د ګڼو شمیرو له مخې په همدې برخې کې د دغه هر پرمختګ در وپېژنم شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په چین کې د چیني طب او درملو د عصري صنعتي چارو عمومي اندازه 185 میلیارد او 250 میلیون یوانو ته رسیدلی چې دغه شمیر د 2022 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 11.3 زیاتوالی ښودلی دی په دې جمله کې د طبي توکو او درملو تولیدي ارزښت 42 میلیارد او 600 میلیون یوانو ته رسیدلی چې دغه شمیر بیا د 2022 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 19.5 زیاتوالی ښیي د یادونې وړ ټکی دا دی چې په 2023 کال کې په بوجوهار کې د چیني طب او درملو د سوداګریو عمومي اندازه 118 میلیارد یوانو ته رسیدلی ده د دغه ښار د چیني درملو د صادراتو اندازه د انخوی ولایت د صادراتو په اندازې کې په سلو کې 80 سلنه او د چین د صادراتو په عمومي اندازې کې 10 سلنه نیسي او چاره یې له څه باندې او یو هیوادونو او سیمو سره تړاو لري دغه راز بوجوهار په چین کې د چیني طب او درملو د تولیدي چارو د نمونې په توګه د اړوندو صنعتي ځنځیرونو د بشپړتیا د صنعتي چارو د پیمانې د پراختیا او د تولیداتو د اضافي ارزښت د لوړتیا لپاره فعالې او مثبتې هلې ځلې کړې دي په دغه ښار کې په همدې برخې کې یو لړ داسې لوی تصادۍ جوړې شوي چې تولیدي اندازه یې له 1 میلیارد یوانو څخه زیاته ده براسره پر دې په دغه ښار کې د دولت او سیمو په همکارۍ د چیني درملو د څیړنیزو پروژو 2 مرکزونه جوړ شوي او د ولایت په کچه د تخنیکي نوښت د مرکزونو لابراتوارونو د څیړنیزو مرکزونو د اکاډمیسیانو او پوسټ ډاکټورا د کاري دفترونو په شمول 18 ارګانونه جوړ شوي دي براسره پر دې دغه ښار د کلتور سرانۍ او سوداګرۍ د یو ځای کېدو له لارې د چیني طب او درملو باکیفیته پرمختګ پیاوړی کوي او خپل ځانګړی کلتوري وروری ترې څرګندوي درانو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید له پاملرنې مو مننه کوم نیکمرغه اوسئ